مولوي عبدالکبیر دوحه کې د ځینو هیوادونو سفیرانو سره کتلې. د سرفراز حکومت سیاسي مرستیال پرون په دوحه کې د افغانستان لپاره د اروپایي او ځینو نورو هیوادونو له سرفرستو سفیرانو او ډیپلوماټانو سره کتلې دي. د سرفراز حکومت مرستیال ویان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د بریټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، سویلي کوریا، استرالیا، آلمان او امریکا د سفارتونو له سرپرستانو او ډیپلوماټانو سره د دوه اړخیزو اړیکو، امنیت او بشري همکاریو اړوند خبرې شوې دي. په کتنه کې سیاسي مرستیال د نورو هیوادونو سفیران او ډیپلوماټان هڅولي چې کابل ته راشي، خپلې استازولۍ پرانیزي او وضعیت له نږدې وڅاري. او په یو بل خبر کې اورئ تیر کال په هیواد کې 50 د ښاري پراختیا پلانونه منظور شوي. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر په تیر یو کال کې د یاد وزارت د لاسته راوړنو په اړه خبري ناسته کې ویلي د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو لپاره د ښاري پراختیا د 50 پلانونو منظورېدل، په کابل کې د قطر استوګنیز ښارګوټي د اول فاز د چارو بشپړېدل، د 3181 ښاري سرغړونو تثبیت او پیژندنه، له 443 ساختماني پروژو څخه څارنه، د کډوالو ښارګوټو جوړولو لپاره د ځمکې ورکولو برخه کې د تدابیرو نیول او د کابل د نوي ښار د دریم فاز د تفصیلي پلان منظورېدل تیر کال کې د دې وزارت لاسته راوړنې دي. د نن پلس یوټیوب چینل قدرمنو او زړه تراتیرو لیدونکو او اورېدونکو دوه تازه او مهم خبرونه مو همدومره وو چې راسره واورېدل. له غوږ نیونې مو نړۍ مننه. د نورو تازه او وروستیو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او وڅارئ. تر بیا هم په پاک او مهربانه خدای سپارم. ښې شېبې او ښه وختونه.